الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات ملګرو، زه یم طاهر شتمن او نن زه دغه کوم سړی چې تاسو سره معرفي کوم دا د تعارف محتاج نه دی. زه خبره کوم د ریاض تسنیم صاحب. دی په 1996 کې پیدا شو په سواتو کې چې کوم د 400 کلی دی او د مړینې تاریخ چې دی هغه 4 دسمبر 2018 کالو. ریاض تسنیم چې دی دا د پښتو ژبې د اردو ژبې یو نوموړی شاعر و او د سره سره د یو ډیر پوهه او د کلم خاوند سړی هم و. د ده د صوفیزم په باره کې به زه زیاتې خبرې نشم کولی، خو د ده د دې نعتیه کلام نه پته لګي چې د الله سره او د الله د رسول نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم سره څومره مینه وه. د نعت لومبی شعر دی و چې دومره بخت چرته دی خو ستا په دروازې ولاړ یم. دومره بخت چرته دی خو ستا په دروازې ولاړ یم. ستا د نامې نه د خپل زړه تر مدینې ولاړ یم. دومره بخت چرته دی خو ستا په دروازې ولاړ یم. ستا د نامې نه د خپل زړه تر مدینې ولاړ یم. دا چې د ډېرو خدایانو عبادت نه کوم. د شعر نه پته لګي چې وایي دا چې د ډېرو خدایانو عبادت نه کوم، دا ستا کرم دی چې بس یو مخ په قبلې ولاړ یم. ستا د وقار او د جامو د پیوندونو نظار. ستا د وقار او د جامو د پیوندونو نظار. د ابوذر په خوا کې ستا په تماشې ولاړ یم. زه به درځم د فقیرانو لارې چا نیولي. زه به درځم د فقیرانو لارې چا نیولي. زه به تر کومې قلابند د تورې شپې ولاړ یم. او وایي ته د کوثر نه لپې پاشه په 4 اړخه. ته د کوثر نه لپې پاشه په 4 اړخه. ځکه ولاړ یم خو ستا په تماشې ولاړ یم. چرته تسنیم چرته د نعت درداني لفظونه. چرته تسنیم چرته د نعت درداني لفظونه. ستا د نظر او ستا د مینې په سایې ولاړ یم. ډېره مینه او احترام دا ریاض تسنیم صاحب و چې دی ما بل ورځ ولوستو نو ما یم چې تاسو سره هم شریک کړم. مننه، خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ.